ډیره مننه چې مونږ ته وخت راکړ او ستاسو خپل کلاس هم ډسټرب شو. د هغې دپاره ډیره زیاته بخښنه غواړو او خوشحال یو چې نن په زیرک انټرنیشنل لینګویج اینډ کمپیوټر اکیډمي کې دلته تاسو سره موجود یو او ډیر زیات د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای په دې دی چې د کچه پخه غونتې پسمانده علاقه کې چې حکومتونو ورته پام نه دی کړی. دا اوس موږ راتلو په دې روډ باندې، نو د روډ حالات چې کله ما ولیدل زه ډېر زیات خفه شوم چې یاره دې طرف ته خلکو زندګي ژوند دا به ډېر زیات ډسټرب وي، ځکه چې په دغه روډ باندې بیمار هسپتال ته رسول خو ډېره ګرانه ناممکنه خبره ده، خصوصا ډلیوري مریضان شو، زخمیان شو، هغوی دپاره به ډېر زیات تکلیف وي. نو الله پاک دې وکړي چې په دغه علاقه باندې اوسنی MNA MP صاحب همدا شانتې نور چې څومره ادارې دي حکومتونه دي چې هغوی هم دې ته پام وکړي او د ژوند دغه اړومبنی ضرورت کم چې روډ ده دې ته لږ توجه وکړي. نو د اوبو د دغه نورو حالاتو نه خو زه نه یم خبر چې دلته به څه حالات وي، خو دا روډ دا هغه کوي چې د حکومت توجه دلته نشته. خو خوشحال په دې شو چې راغلو دلته د زیرک صاحب دغه انویسټمنټ چې په دغه پسمانده علاقه کې ستاسو غوندې سټوډنټانو دپاره داسې موقع برابرې کړې ده. نو په دې باندې ډېر زیات خوشحال شو چې د دغه علاقې یو ځوان او یو استاذ یو خواخوږی راځي او ستاسو دغه علاقې ته دومره توجه ورکوي او بیا چې دغه شانتې سټوډنټان لري، شاګردان لري، هغوی ته دومره مواقع ورکړي دي. د کمپیوټر لیب وګورئ، دلته کلاسونه وګورئ، همدا شانتې چې کوم د بجلی سیستم د کړی دی نو ډېره غټه پیسه یې مصرف کړې ده. د پیسونو دغه مې چې ونه وکړ نو ماشاءالله ما وی چې یاره کیدای شي ډېر زیات پیسونه نو تاسو په انګو کې وګورئ، د اکیډمیانو پیسونه وګورئ، د سکولونو پیسونه وګورئ، همدا شانتې عام نن سبا د جمعیت د سبق پیسونه هم دومره نه دي. نو تاسو ته ډېر زیات خپلې موقع درکړي، زه د ده ډېره زیاته شکریا ادا کوم، ډېره مننه یې کوم او انشاءالله تاسو د منځ نه به ډېر تکړه تکړه خلک راپاڅېږي او دغې خپلې علاقې ته به بیا کار کوي. نو زه په خپله باندې د زیرک صاحب او ستاسو ډېره مننه کوم. تعلیم دی همدا تعلیم دی، همدا ایجوکیشن دی چې زمونږ حالات مونږ خپل حالات په خپله باندې ور بدلولی شو، چې اتم تمه نه شو کولی. نو الله پاک د هغه ورځ راولي چې دغه علاقې ترقي کړې وي، ضلع خپل یونیورسټي ولري، زمونږ سټوډنټان چې دي نورې ضلعو ته حتی پېښور او دغه ته نه ځي، ځکه د هغې یونیورسټیانو حالات تاسو په خپله باندې خبرېږئ چې څه حالات دي. مور پلار یې د دې ځای نه ولیږي، خپلو بچو د یو وخت ډوډۍ بچت کوي چې یاره زما یو بچی پېښور یونیورسټي ته لاړ دی او هغلته په هاسټل کې پروت دی، خو د بچي نه بیا خبرېږي نه چې هغه په هلته په څه حالاتو باندې اخته شوی دی، کومې نشې شروع کړي دي. ځکه زه یې نامه نه اخیستل غواړم، دغه په خپله باندې یو قسم دغه ته د چا خبره چې مارکیټینګ کول دي یا دې طرف ته د ماشومانو ذهنونه راړول دي. نو زه نه غواړم، خدای پاک دې وکړي چې دغه ناسور زمونږ په دغه علاقه به څنګه چې کم دی، څنګه چې نشته، خدای پاک دې همداسې وکړي چې په دغه طرف باندې دغه ناسور نه راځي او مونږ ته دې الله پاک دغه مشران چې کم دي، حکومتي چارواکي چې دي، حکومتي ذمہداران چې دي، د هغوی ته د خدای پاک دا توفیق ورکړي چې مونږ ته توجه وکړي تر څو مونږ په دې کور دننه همدغه شانتې تعلیمي ماحول ولرو. ډېره مننه کوو، خوشحاله شو چې تاسو سره لیدل کتل وشول. ډېره مننه.